قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ تازه لان خډیر ذات مهم خبر تا سویل شاهین د دوه په غونډه کې ګډون د خپل حکومت د مشروعیت نه خو بلله د دوه په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوی غړی سویل شاهین وایي چې د دوی حکومت مشروعیت نه درلود دوی به نه وای توانیدلی چې د دوی په ناسته کې ګډون وکړي په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین دا خبره د خپل حکومت د قرآني مشروعیت په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړه ښاغلی شاهین دا خبره داسمال وکړه چې دا یو د طالبانو د حکومت ویاند او د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد په زغرده د غونډې د تلار د باندې روان ول او نه غوښتل د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي سویل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدراتو سره پر مبارزې او د بنګي بندیزونو پر لرې کولو دی دا ماده د ناسته نن پر ځای وخت شپږ نیمې بجې پیل شوې د پیل خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري ډي کارولو وکړې د غونډې ته افغان ښځو او د مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي لیدونکو له ملتیا مننه ښه دوستۍ